دست ایمان موایا شقرآن موایا شقرآن موایا را شقرآن موایا را شقرآن موایا دا حق دل پالل غواړي قرآن ویل غواړي احکام منل غواړي احکام منل غواړي احکام منل غواړي د دین وشوات مدا بيو پزړونو درم په انوارونو درم په انوارونو ودان دي دنیا وی د قرآن په آیاتونو درم په انوارونو درم په انوارونو محکم دی مسلمان وی د اسلام په شعارونو درم په انوارونو درم په انوارونو بیا هم شراغلاس سلامونه او نیکی هیلې خدای دې وکړي چې تر دې مهال مو زموږ د خپرونې څخه خوند او پند اخیستی وي اوس هم راځو د مبارکې سلې پیل د الله جل جلاله پر مبارک کلام باندې کوو خپله مبارکه سلې د قدرمن عزتمن القاري المقري د سعد الدین اغا په اواز باندې پیلوو دست ایمان موایا شقرآن موایا شقرآن موایا را شقرآن موایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم دست ایمان وایا شکران وایا شکران وایا شکران وایا. شكر الله سعيكم وأدام الله عمركم وعوضكم الله بدل هذا السعي الممنون يوم لا ينفع مال ولا بنون. اوس هم د حفظ او د قرات په روانه سلی کې تاند او زنان دستور تکړه ځوان قاری صدیق الله د حاجی صاحب ننګالی زوی څخه هله کېږي چې د سټیج ته راشي او زموږ د همکارانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. قاری صدیق الله ابن حاجی ننګالی فليتصرف إلى المنصة مشكورا وممنونا. دست ایمان وایا شکران وایا شکران وایا شکران وایا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آياتك ألا تكلم
سبح بكرة وعشيا يا حي خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صفيا صدق الله العلي العظيم. دست ایمان وایا شقرآن وایا شقرآن وایا شقرآن وایا. شكر الله سعيكم وأدام الله عمركم وعوضكم الله بدل هذا السعي الممنون يوم لا ينفع مال ولا بنون. سمره اعلی استعداد او پزړه پورې ادا نړۍ نړۍ مننه خوشاله او آباده سرلوړې او سرفرازه اوسي. اوس هم د حفظ او د خیرات په روانه سیالۍ کې بلنه ورکوو قاري سلطان محمد د حاجي آغا محمد زوی چې سټیج ته راشي او زموږ د همکارانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. قاري سلطان محمد د حاجي آغا محمد زوی. دست ایمان وایا شقرآن وایا شقرآن وایا شقرآن وایا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. قاری صاحب د علم التجوید تعریف چشته؟ علم تجويد تعريف هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف جزاكم الله. د علم التجوید موضوع چشته؟ علم التجويد موضوع علم التجويد موضوع د علم التجوید موضوع حروف هجاء الف باء تا ثاء الفاظ قرآني. تاسو تجویدونه مو زده کوئ دغه به بیا حال وي. دست ایمان وایا شقرآن وایا شقرآن
اوس هم زه د یو څو حافظانو نومونه اخلم د دې څخه هیله کېږي چې سټیج ته تشریف راوړي او زموږ روانې سړي ته خپل چمتوالی ونیسي. شکر الله سعيكم وأدام الله عمركم وعوضكم الله بدل هذا السعي الممنون يوم لا ينفع مال ولا بنون. دا قدرمن عزتمن قاری سلطان محمد د حاجي اغا محمد زوی چې زموږ په روانه سیله کې ګډون وکړ او زموږ د همکارانو پوښتنو ته خپل ځوابونه ورکړل. نړۍ مننه ترې نه کوو. والآن دون أي تأخير وتصويف أوجه نداء الدعوة إلى الحافظ الذي أحب عباد الله فأحبوه وتواضع لهم فرفعوه وبصوته الرنان الفنان عشقوه. الحافظ محمد آدم ابن الشيخ محمود حفظه الله ورعاه ليتشرف إلى المنصة مشكورا وممنونا. محمد آدم محمد یاسر د استاد عبدالهادي زوی د مدرسې عربیه دارالقرآن زده کوونکی د دوی څخه هیله کېږي چې سټیج ته تشریف راوړي. عبدالوارث د امان الله زوی د مدرسې عربیه دارالقرآن زده کوونکی د دوی څخه هیله کېږي چې سټیج ته تشریف راوړي. عبدالوارث د امان الله زوی. محمد یاسر د حاجي عبدالهادي زوی د دوی ټولو څخه هیله کېږي چې سټیج ته تشریف راوړي او زموږ د همکارانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي او روانې سړي ته خپل چمتوالی ونیسي. اوس هم د حفظ او د قرائت په روانه سړي کې تاند او ځلانده ستوری الحافظ محمد آدم د مولوي محمود زوی د مدرسې عربیه دارالقرآن زده کوونکی په ډېر درنښت ترېنه هیله کېږي چې سټیج ته تشریف راوړي او زموږ د همکارانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. الحافظ محمد آدم د مولوي محمود زوی فليتشرف إلى المنصة مشكورا وممنونا. دست ایمان موایا شقرآن موایا شقرآن موایا شقرآن موایا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا خاسرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة
بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم صدق الله. دست ایمان وایا شکران وایا شکران وایا شکران وایا. أحسنت وأجملت، بارك الله في صوتك، زادك الله علما وشرفا. څومره ښایسته او اعلی استعداد، یقینا د ستایلو وړ دی. نړۍ نړۍ مننه، خوشحاله او آباده اوسئ. هذا كان الحافظ محمد آدم الذي شنف آذاننا بتلاوة القرآن الكريم، فشكر الله سعيه وأدام الله عمره. والآن دون أي تأخير وتصويف أوجه نداء الدعوة إلى الورد القشيري ومحبوب الجماهير محمد ياسر ابن الشيخ عبد الهادي ليتصرف إلى المنصة مشكورا ويشنف آذاننا وآذانكم بتلاوة القرآن الكريم. اوس هم د حفظ او د قرات په روانه سلی کې تاند او زنان دستوري الحافظ محمد یاسر د حاجي صاحب عبدالوهادي زوی د مدرسې عربیه د قرآن زده کوونکي ته بلنه کول چې تراشي او زموږ د همکارانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. الحافظ محمد یاسر ابن الشيخ عبدالهادي ليتصرف إلى المنصة مشكورا وممنونا. دست ایمان وایا شکران وایا شکران وایا شکران وایا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه
إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. دست ایمان موایا قرآن موایا قرآن موایا قرآن موایا. شكر الله سعيكم وأدام الله عمركم وعوضكم الله بدل هذا السعي الممنون يوم لا ينفع مال ولا بنون.
څومره ښایسته او والا استعداد یقینا د ستاینو وړ دی. نړۍ نړۍ مننه خوشحاله او آباده سرلوړی او سرفرازه اوسي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د سباون ګروپ تاسو ته په خپله مرسته وړاندې کړله. تر بیا چې زه ستاسو ورور ستاسو خادم ضیا بسام د خپلو درنو همکارانو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو په لوی بخونکي سختن تعالی سپارم. ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.